د کورمي اوسیدونکو دپاره خوشحالۍ خبره دا ده چې د سمیر کوزي کورمي علاقې کې چې د کورمي دریاب په غاړه پل سره نږدې سړک اوبه وړی و د تګ راتګ لپاره جوړ کړی شوی دی. دغه پل 15 ورځې وړاندې د بارانونو اوبو زیاتېدو په نتیجه کې پل سره نږدې سړک اوبه وړی و. نن دغه سړک بیرته جوړ کړی شوی دی او تګ راتګ پرې شروع شوی دی چې د سیمې خلکو پرې ډېرې خوشحالۍ څرګندې کړې دي. پیښور پاره چنار ترمنځ دغه سړک د جوړېدو په نتیجه کې اوس د سیمې اوسیدونکي کولی شي چې په اوږدو لارو پیښور او پاره چنار ته تګ راتګ وکړي. خو د دوی غوښتنه دا ده چې د پیښور پاره چنار چې کومه مین لاره ده هغه تېر شوي 2 کالونه بنده ده، په حق د تګ راتګ شروع کړی شي. خو د دوی غوښتنه دا ده چې د پیښور پاره چنار چې کومه مین لاره ده هغه تېر شوي 2 کالونه بنده دی چې په هغې د تګ راتګ شروع کړی شي. د پلو سره د کوم روډ منقطع شوی و، هغه بحال شو، خلکو هم د رفت شروع شو. نو چې د نورو علاقو کې څو علاقې دي که نه، نو ټولو علاقو کې پله سره د کوم ځای نه وو که نه، د اوبه وړي نو پکار د هغه باندې کار شروع شي نو ښه به وشي. دا څه دی، دا زموږ مستقبل دی د فال. که د فال نه وي مو بچیو مستقبله لوړلو و دینه خطو بچي د په باره روډ رتویږي پرچو ته هغوی دا نم لسم پرچې کوي و مو دا غواړو چې د فال د مو ته مکمل شي ویلې ته په هغې دا مو ته ګوډې نه رپرېږدي سادهینې. دا مو کوم روډ و دا د تویونه وغیره رغلي وو که نه، و دا مکمل وړی وو که نه، و دې وجې نه مو څومره دوکانداران و ولې مو خپله دوکانونه دي مو په ملخیلو ته راتلو دا بند وو که نه، و دې وجې نه کومې بیمارۍ وې رنځورۍ وې څه حسابونه کتابونه په هغې مو مطلب ډېر زیات تکلیف و هغه روډه دینه زیات خراب دی. اوسه کې د څه افسران روغ وو، لږ څه کار یې وکړو او تقریبا دې ته د بړې مړې ډانګې وغیره پوتې دي. د کورمي ضلع انتظامي شال نیوز ته ویلي دي چې د کورمي او د پیښور د تګ راتګ ټولو لارو خلاصولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د شال نیوز دپاره مصطفی خان، ضلع کوروم، پاره چنار.